ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا دی بیا هم د کیسې وار را رسېدلی دی. لومړی به د نن د کیسې یوه برخه واورو. وی الله پښه مې او خدایه څنګه وکړم. واخله جاویده اوبه مې درته راوړې. دا چې پښه یې ولې ژوبله ده او څه به وشي په کیسه کې به پوه شو. راځئ چې په ګډه یې واورو. مڼې راټولوي؟ او خاروګې لږه مربا پتې جوړه کوم. نو ماته کیسه نه کوي؟ ته خو په کیسو نه مړېږې. او ترورې کیسې مې ډېرې خوښېږي. اوهو زموږ د ګاونډي زوی احسان ګوره. ته ودرې پې غږ وکړم. احسانه او احسانه دلته راشه. چیرې ترورې؟ په باغچه کې. ته دلته راشه یو وار. څنګه خفه روان دی؟ لکه چې جنګ یې کړی کلیم سپېره دي. سلام علیکم ترورې. وعلیکم سلام احسانه ستړی مه شې. احسانه ستړی مه شې. مه خوارېږې خاروګۍ څنګه یې؟ ښه یمه ته څنګه یې؟ لکه چې جنګ دې کړی. نه ولې به جنګ کوم؟ خارو د دې لپاره وایي چې کالي دې سپېره دي او خفه هم ښکاري. په مکتب کې مو فوټبال وکړ ځکه مې کالي سپېرې شوي. نو ولې خفه یې ها؟ د یو ملګري لاس مې ډېر ژوبل شو هغه ته خفه شوم. وی ولې احسانه؟ هلته ډېرې تیږې وې ولوېده او ژوبل شو بیا یې کور ته ورساوه. خدای دې روغ کړي. راځه دلته به د ویالې څنګ ته کښېنو. یو دوه مڼې به وخورې او زه به تا او خرو ته یوه کیسه وکړم. سمه ده؟ څومره ښه. هو ترورې زما پام به هم په بله شي. ته ودرې چې اول درته دا مڼې پرېمینځم بیا به کیسه وکړم. داسې واخله. خیر اوسې ترورې. ښه نو تاسو راته ښه غوږ شئ. ونه و د جاوید په نوم یو هلک و چې په یوه کلي کې ژوند کوه. یوه ورځ د مکتب په غولي کې ناست و او دیوال ته یې تکیه کړې وه. هغه له درده تاو راتاو کېده. وی الله پښه مې او خدایه څنګه وکړم. ډېر درد کوي ښورولی نه شم. وی پښه مې الو. واخله جاویده اوبه مې درته راوړې. ویې څښه چې لږ د زړه تازه شي. نه محبوبه نه یې څښم زړه ته مې نه کېږي. یو دوه غړپه وڅښه جاویده. ښه راکه. هغه دی معلم صاحب دې خواته را روان دی. دوه لرګي او ټوټه یې راوړې چې پښه دې درته وتړي. جاویده څنګه یې؟ هېڅ ښه نه یم معلم صاحب. پښه مې ډېره درد کوي. څنګه وکم؟ اوس به یې درته وتړم. سر معلم صاحب دې پلار ته زنګ وواهه. اوس به راشي درپسې. الو معلم صاحب پښه مې وښوروه. نه یې ښوروم. تړم یې چې تر کلینیکه ونه ښوري او تر دې بتره نه شي. دغه دې اوس خلاصېږي. ښه مه ښوروه. ډېر درد کوي. وی په زړه مې ضعف راځي. هله معلم صاحب په جاوید څه وشول؟ وی تورې په جاوید څه وشول؟ هغه غریب له درده زوف وکړه. وی څنګه مې زړه ورته خفه شو. هله ترورې بیا څه وشول؟ محبوب یې په مخ اوبه وشیندلې چې هغه ښه شي. لږ څه ښه شو. په دې وخت کې پلار هم راورسېد او جاوید یې شفاخانې ته بوته. نور به مو نو څه سر درخوږم. په شفاخانه کې د پښې عکس واخیست. ډاکټر پوه شو چې پښه یې ماته شوې. پښه یې ورته ګچ کړه. د احسانال یو څه ښه شو او کله چې سترګې خلاصې کړې نو پلار یې ولید چې د کټ څنګ ته په یوې چوکۍ خواشینی ناست دی. ابا زویه څنګه یې؟ شکر چې په هوش راغلی. زما پښه یې خو ګچ کړې. او زویه ماته شوې وه که نه؟ او ډاکټر درته د بېهوشۍ پیچکاري وکړه چې د سمولو په وخت کې په عذاب نه شي. ابا څه وخت کور ته ځو؟ نو ډاکټر صاحب خو ویل چې یو څو ورځې دې بستر شي بیا دې کور ته لاړ شي. نو پښه به مې څو ورځې په ګچ کې وي؟ پښه دې باید یوه میاشت په ګچ کې وي. نو یوه میاشت؟ اووې څونه ځنډ. زما خو زړه ورته تنګېږي. پوهېږم زویه خو مجبوره یې. ښه ته دا خبرې پرېږده او دا راته ووایه چې څنګه ولوېدې؟ د سپورت ساعت و. موږ د باندې وتو چې فوټبال وکړو. ښه
د لوبو میدانې نه لرو. اول ته مو چې لوبې کولې تیږې او بیکاره او واښه شیان ډېر وو. پښه مې ونښته، ولوېدم او پښه مې په تیږه ډېره کلکه ولګېده. الله، څومره به درد زده کړی وي، صدقه دې سم. هی ابا، پوښتنه مه کوه، ډېر بد درد یې کاوه. ابا، نن زه ژوبل شوم، سبا به بل ژوبل شي. زه باید د حل یوه لاره ورته پیدا کړم. وای ترورې، زموږ په مکتب کې هم د لوبې میدانۍ نشته. د همدې لپاره مې ملګری ژوبل شو. جاوید به نو د حل لاره څه پیدا کړي؟ ته څه فکر کوې احسانه؟ زه خو وایم هغه هېڅ هم نشي کولی. دا خو د یوه یا دوه کسو کار نه دی. او احسان رښتیا وایي؟ هو رښتیا هم چې دا د یوه یا دوه کسو کار نه دی، خو جاوید ورته د حل یوه ښه لاره پیدا کړه. هله ترورې ویې وایه چې زه هم ترې زده کړم. سمه ده، تاسو خوښ شئ وایم یې. جاوید له ځان سره ډېر فکر وکړ چې څه وکړي. په دې وخت کې ملګري محبوب او فرید پوښتنې ته ورغلل. اوس څنګه یې جاویده؟ ښه یم محبوبه، خیر یوسې؟ اوس دې پښه درد نه کوي؟ نه فریده، اوس ښه ده. ای لیکانو، موږ باید د لوبو میدانۍ جوړه کړو. څه موږ یې جوړه کړو؟ هو، موږ یې جوړه کړو. تا پرته وایي جاویده، موږ دا کار نشو کولی. څنګه یې نشو کولی؟ د مکتب ادارې او شورا په مرسته یې جوړولی شو. څنګه؟ ګورې، په یو صنف کې څو کسه یو؟ 13 کسه. ښه، چې ټولو یوه تیږه لرې کړو، شیشې او نور بیکاره شیان ټول کړو او بیکاره واښه وشکوو، نو څونه به ښه شي؟ زه باور لرم چې نور صنفونه به هم اشر وکړي، خو باید له ادارې سره خبرې وکړو. د مکتب اداره او شورا حتما به موږ سره مرسته وکړي. زه مې پلار ته وایم چې خپل باربري موټر راوړي او اضافه تیږې له هغه ځایه لرې کړي. هو والا، ډېر ښه نظر دی. څونه به ښه شي، د لوبو میداني به ولرو او بیا به څوک نه ژوبلېږي. زه به له پلار نه پوښتنه وکړم چې موږ سره څه مرسته کولی شي. خو هی چې دا کار اوس نه کېږي. ترورې دا نو څنګه؟ اول یې ویل چې دا کار به وکړو، بیا یې ویل چې نه کېږي. زه خو هېڅ پوه نه شوم. او هله ترورې ووایه. د جاوید مقصد دا و چې هغه ناروغ و او نشو کولی خپل پلان عملي کړي. ښه، نو بیا څه وشول؟ سر به مو څه درخوږه، ملګرو یې ورته هېڅ غږ ونه کړ. ورځې تېرېدې، د جاوید له لوېدو یوه میاشت ووته. هغه ډاکټر ته لاړ او ډاکټر یې د پښې پلاستر یا ګچ لرې کړ. په سبا یې ملګري فرید او محبوب ورپسې ورغلل چې په ګډه مکتب ته لاړ شي. جاویده، او جاویده، راځه چې مکتب ته لاړ شو. دا دې درغلم. شکر چې جاوید ښه شو او بیا په ګډه مکتب ته ځو. نن هغه ته یو زیری هم لرو. درځئ چې ځو. د کلا دروازه خو بنده که. ښه. جاویده، نن ډېر خوشحاله ښکارې. هو، خود به خوشحاله یم. دا یوه میاشت مې په شفاخانه او کور کې زړه په چاودېدو شو. کله چې مکتب ته لاړې نور به هم خوشحاله شي. هو، موږ درته یو زیری لرو. زیری؟ د څه شي زیری؟ چې ورسېدو بیا به په خپله پوه شي. دغه دی، مکتب ته خو راورسېدو. اوهو، دا څه وینم؟ د لوبو میدانۍ؟ دا څنګه؟ موږ ستا خبره ادارې ته ورسوله. ادارې موږ سره ډېره مرسته وکړه. ټولو شاګردانو ته یې ستا نظر ووایو او له ولسوالۍ نه یې تراکتور هم راوغوښت. هو، ستا پلار هم تیږې او نور شیان له غذا یوړل. نو ما ته ولې ونه ویل؟ موږ وویل چې تا ته زیری درکو. ډېر ښه زیری وواله. دا دومره تیږې مو څنګه ټولې کړې؟ ستا په خبرو مې یوه ورځ اشر وکړه. فریده، ته دا درنده جګه که. زه به تا جګم، که تا غوښه راوشکوه. سمه ده، زه به وشکوم. در واخله. دا هلکانو زر کوئ چې ناوخته کېږي. فریده، ته هم لږ زر کوه که نه چې ناوخته شوه. صحیح ده، راټول مې کړه. آفرین شاګردانو، تاسو ډېر ښه کار کوئ. څونه ډېرې تیږې مو لرې کړې. هو معلم صاحب، کمې تیږې پاتې دي.
فریده ته وګوره چې د جاوید پلار موټر راوستی هو راوستی دی ای هلکانو درځئ د تیږې شیشې وچ واښه تر موټر یوسو زه به د نورو شاګردانو سره واښه راټول کړم هغه د تراکتور هم راورسېد ځمکه به سمه هواره کړي ښه نو داسې کیسه وه کاشکې زه ښه وای چې ما هم در سره کار کړی و موږ د همدې لپاره تا ته ونه ویل چې ته ناروغ یې بیا به دې زړه ځورېږي هو وروسته له دې به بېغمه پکې لوبې کوو هو بیا به څوک زما په شان نه ژوبلېږي شکر چې د لوبو میداني لرو ډېره ښه کیسه وه او ماته یو ښه درس څنګه درس ایسانه زه چې سبا مکتب ته لاړ شم دا کیسه به خپلو ملګرو ته وکم او د جاوید دوی په شان به حشر وکړو او د ادارې په مرسته به یوه میداني جوړه کړو آفرین احسانه ته ډېر هوښیار یې ماشاءالله تاسو به هم انشاءالله زر د لوبو میداني ولرئ زه نو ځم ترورې زه خروم زو درځئ چې یو ځای لاړ شو زه چې ځو